السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. امید لرم چې د دنیا په هر ځای کې یاست، روغ جوړ او صحتمند به یاست. نن بیا هم راوتلی یم د ښار په طرف باندې. اکثره دوستانو کمنټو کې پوښتنه کړې وه چې په ښار کې وضعیت څنګه دی، څه کیسې دي. نو ما به اکثرو ته ویله ما څه مشکل نشته، په ښار کې وضعیت نورماله دی. نو هغه په دې خاطر چې جنګ خو په وار وار د کندهار د ښار تر دروازو را رسېدلی دی، دا اوله وار نه دی. نو که موږ ځان ته مورال و انګېزه ور نه کړو نو بله څه لار لرو؟ داسې خو نه کېږي چې بس ووایو چې هله تښتو درځئ ښار پرېږدو. نو دغه لار را سره پاتې ده چې یو بل ته به مورال ورکوو، انګېزه به ورکوو، ایستادګي به کوو. نو دا زموږ خاوره ده، دلته به پاتېږو. که ژوند دلته به ژوند کوو، که مړه کېدو دلته به مرو. نو راځئ نن ښار در باندې وینم چې په ښار کې څه وضعیت دی. نو بلاګ را سره تعقیب کړئ، ښار په ځینې ساحو کې به وګرځېږو، تاسو به هم ووینئ چې په ښار کې اپډیټ څه کیسه ده. راځئ نو بلاګ یو ځای را سره تعقیب کړئ. اوس هم دا د درایي څه راواوښتم، د احمدولي خان چوک ته نږدې یم. نو د دې خوا لمر دی، د مازدیګر تقریبا 4:30 بجې دي. نو مخامخ لمر دی، ویډیو سمه نه معلومېږي. نو اوس هم دا د دوم درایي ته احمدولي خان چوک ته رسېږم. دا هم جاده ده. بس لالک ماما تعمیر ته راورسېدم. دروازې ته راورسېدم. دا د عیدګاه دروازې چوک دی. دا د ولایت مقام دی. مخامخ رازق د جنرال عبدالرازق مقبره ده. کپتان مدد چوک. صرافي مارکیټونه دي. مخامخ روان یو له خیره سره د شهیدانو چوک په طرف باندې.
هم بس شهیدانو چوک ته راورسېدم. دا لاره نو مخامخ ولاړه هرات دروازې ته. بیرته به پر هرات دروازه را وګرځېږو، وارې به داسې د جامع عمر سره را وګرځېږو. هم دا د برق مارکیټ دی په کندهار کې، نوی چې جوړ شوی دی، ډېر ښایسته مارکیټ دی. ډېر لوکس لوکس دوکانونه پکښې کې دي د برق د سامانو. او زما دلته یو څه کار و، یو برقي شی مې رانیوی، په هغه پسې راغلی وم. دا هم یو ډېر لوی تجارتي مرکز دی په کندهار کې. شمسیانې دي، یخچالونه دي، واټر پمپونه دي، رنګارنګ شیان دي پکښې. کندهار مرکزي تجارتي مارکیټ دی. نو دا هم جامع عمر ده. نو دلته راغلی وم، د دې برق مارکیټ کې مې یو څه کار و. نو دا هم جامع عمر ده. جامع عمر خو نوم کار تقریبا دا 20 کاله کېږي شروع دی، تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی. نو اوس خدای مهربانه دی، کار یې دا منارو ته رسېدلی دی، نو کېدای شي تکمیل شي. چې دا هم تکمیل شي، دا هم ښایسته جامع دی، د کندهار په ښار کې ښه غټه جامع ده. نو په ښار کې رش په دې خاطر کم دی چې د 2 ورځې راسې موټرسایکلان بند کړي دي، موټرسایکلان نشته. اصلا خو کندهار په ښار کې موټرسایکلانو ډېر رش جوړ کړی، نو پر موټرسایکلانو باندې بندیز لګولی دی، نو ځکه په ښار کې یو څه رش کش کم دی. او بل ګرمي هم د ډېر دا وخت دونه خلک نه وي په بازار کې. نو سهار ټیم بیا ډېر خلک کورو ته بازار ته راوځي، او دا وخت چې غرمه خلک ولاړ شي بیا ډېر خلک نه راوځي د کار لپاره. نو دا هم د کندهار ښار دا اوسنی وضعیت ته تاسو خپله وینئ. په ښار کې وضعیت په عادي ډول روان دی، خلک کاروبار کوي، څه مشکل یې په ښار باندې نه دی راغلی. جامع عمر سره واوښتلو، دا مخامخ هم لاره نایدو چوک ته تللې ده. نو بیرته به ولاړ شو دغسې شهیدانو چوک طرف په هرات دروازه کې به دغسې ولاړ شو. دا د اختر شپې دي چې په هرات دروازه کې څه کیسې دي. نو بیرته په دې طرف باندې شهیدان چوک ته راورسېدم. بسو د هرات دروازې وخواته اختر شپې دي چې د هرات په دروازه کې څه حال دی. دا هم هرات دروازه. نو د موټرسایکلانو په خاطر باندې رش ډېر کم شوی دی.
د هرات دروازې هغه د جوسانو د دې شان دوکانونه دي. متفق چندانې تاثیر نه دی کړی وضعیت، هغه جمع جوش کیسه ده. دا هرات دروازه ده. تقریبا بس د نوي سړک ته راووتم، نوي سړک چوک ته راورسېدم چې چپه طرف ته نوي سړک ته ختلی دی او لاندې بېرته راسته طرف ته نایدو چوک خواته دا سړک شو سوی دی. نو اوس هم پر نوي سړک یم. دې خواته د دواو مارکېټونه دي. په ښار کې وضعیت برابر دی الحمدلله. کومو ځایو کې چې پخوا جم و جوش و اوس هم جم و جوش شته، رش و کش ډېر دی. دا هم د توپخانې لخوا استدانوی سړک جوړ شوی دی، جادې ته راوتلی دی. اکثره د فرنیچر دوکانونه اوس ډېر جوړ شوي دي په دې ساحه کې. ښایستې ښایستې انواري خلک او بیټونه او دا شیان دلته خرڅېږي. مخامخ نو جادې ته لار راووتله. داسې نو لاره بېرته کپتان مدد چوک ته ولاړه او دورې جاده شوله عیدګاه دروازې وخواته. نو د انځور وخت دی، بالا انځر بازار ته راغلي. نو اوس انځر راغلي دي بازار ته. د جنرال عبدالرازق مزار دی چې تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی. د ولایت مقام دی.
بېرته تقریبا حضرتجي بابا ته نږدې شولو. نو ښار مې ګرده در باندې ولیدی چې په ښار کې نن سبا څه وضعیت دی. دا هم حضرتجي بابا دا د سبزي مارکیټ. دې خواته نو دغه نوي تعمیرات جوړ سوي دي. یو دوه چاریاکه راکړه نو سم سم پکښې راکړه. صحیح ده؟ کم به راکړې؟ واچه خپله واچه. بسته ګري اگر واچه. بس که ډېر خپله واچه یا واچه. دا ډېرېږي به. ډېرېږي؟ زه واچه نه واچه. ګردک واچه. صحیح ده ګردک ور واچوه پروا نه ده. ماشاءالله زموږ ته د وطن میوې د ډېرې لوکسې. داسې انګور دي لکه اصل. لازم كنت نیم ساعة ما تشري نیم ساعة دار. ښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا دې راوړه څنګه؟ بیداره فکر نوشته جوړ څنګه د بینډۍ خوندورې دي که نه دي؟ وه یو چاریاک بینډۍ راکړه. وه پنجڼ نه لرې؟ پنجڼ یا ولا چاریاک رومیان راکړه. دا د ښار عمومي وضعیت دی. څه خاص د تشویش خبره نشته. څنګه ده ګرمي؟ ګرمي خبرې نو مه کوه. هو والله ګرمي زیاته. خیر بلا به نو په ختمېدو وي انشاءالله. ګرمي هم بیخي صحیح ده. چاریاک بس دی وه. چاریاک بکو یا بیا دوه بکو؟ څه کلک کلک ور واچوو دوه به یې. درجه به دغه کڅوړه وړې وه. یا کڅوړه نه وړم ډېره ده. هو بیخي ډېره ده کڅوړه. یا یو نیم چاریاک یا کم صحیح ده. دا خو به سره کېږي که نه سره کېږي؟ وه دا خو دا لږ کوچنی دانه غواړي بالا خدای. اوس ګرده څو درکړم؟ 50 افغانۍ درکړم. ډېر ځان سوي په څو ده چاریاک؟ موږ تاسې اوس پوښتنه هم نه کوو بیخي ځکه موږ تا باور لرو. هو نو صحیح شو؟ ډېره مننه. میوه او سبزي مو د کور لپاره راواخیستله او د ښار عمومي وضعیت مو هم در باندې وکتی. نو خدای دې وکړي چې ستاسو تشویش راپه سوی. څونه چې پر میډیا باندې پراپګنډې کېږي او تبلیغات کېږي چې په ښار کې داسې وضعیت دی
دونه وضعیت خراب نه دی. صحیح ده، دا هم نسو ویلی چې جنګ نسته، وضعیت برابر دی، هر څه ګلي ګلزار دی. جنګ سته شاوخوا په ولسوالیو کې جنګ زیات دی. نو موږ بې له دې چې ځان ته یو مورال ورکړو، خپل زړه په خپله ښه کړو، یو بل وطنوال ته دا انګېزه ورکړو چې وروره مشکل نسته، نو بله لار نه لرو. که ټوله زړه واچوو نو بیا خو نو کار خرابېږي. او یوه بله خبره چې زه ډېر ورته خوشبینه یم، هغه دا چې د دې وارې په جنګو کې یعنې که څه هم خلکو تبلیغات ډېر کړي دي، ډېر کوښښ کوي چې خلک وبېري، یو سړی هم مهاجرت ته زړه نه ښه کوي. هېڅوک نه غواړي چې بیا مهاجر سي، ځکه د هغو ترخې شپې په یاد دي، هغه د مهاجرت ترخې شپې چې په همسایه ملکو کې تېرې کړي دي، هغه یې په یاد دي. نو یو دا شی زه خپله ډېر ورته خوشبینه یم چې هېڅوک نه غواړي چې افغانستان د دې وارې پرېږدي. ټوله ایستادګي کوي، ولاړ دي، د مهاجرت فکر نسته ورسره د خلکو سره. نو دا مثبت بدلون دی د دې وارې. نو انشاءالله دا بدلون به موږ یو ځای ته رسویم، ښې ورځې به هم په افغانستان کې راځي. نو خدای دې وکړي چې بس د ښار وضعیت مو لیدلی. بېرته راورسېدم دا د دویم درایي ته، ښار مې ټوله راوغوښتی. نو بس درایي ته په رسېدو یم تقریبا. زه هم بېرته راننوتلم عینو مینې ته. نو نور به ولاګ پای ته ورسوو. نو دا و د نن ورځې ولاګ. خدای دې وکړي چې د کندهار ښار مو لیدلی، د عمومي وضعیت په اړه باندې پوه سوي یاست. نو دونه تشویش وړ خبره نه ده. درېږو به، ایستادګي به کوو، دا زموږ ملک دی، دا زموږ خاوره ده، دلته به 1000 کاله و 2000 و تر څو چې دا دنیا یي دلته به افغانان اوسېږي. نو د یو سوکاله، ازاد، مستقل او خپلواک افغانستان په هیله تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړي اجازه. د الله په امان، ښه وخت.